په پاکستان کې ډېری پښتانه په خیبر پښتونخوا کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د پوځي عملیاتو د درولو غوښتنه کوي. اسلام آباد چې ته هم امن موږ مقصد له اسلام آباد څخه امن غواړو. اسلام آباد زموږ پلازمینه ده. پاکستان په یو فرد پورې اړه نه لري. پاکستان زموږ دی او موږ د دې هیواد وګړي یو. پښتنو د پاکستان لپاره قربانۍ ورکړې دي. تاسو تاریخ کتلی شئ. موږ چارواکو ته وویل چې د پوځ نقش دې تر دفاع محدود وي او باید زموږ په معاملاتو کې مداخله ونه کړي. ټول عملیات او چاپې باید د ترهګرۍ ضد اداره او زموږ پولیس ترسره کړي. دا ډول ډېرې غونډې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم لخوا تنظیم کیږي چې د جګړو او د پوځ د عملیاتو پر ضد احتجاج کوي. मीटिंग हुई थी हमारे जो है ना मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना बुजुर्ग د بیلابیلو سیمو د مشرانو یوه جرګه جوړه شوه او ټول راټول شول او له دولت سره کېناستل. حکومت زموږ اندېښنې واورېدې. موږ هیله من یو. हमारी बात सुन ली और इंशाल्लाह उम्मीद भी हम करते हैं. پی ټي ایم تېره اونۍ په بنو کې پر خپلو غوښتنو د تاکید په موخه یو سوله ییز لاریون پر لاره اچولی و، خو پر دې غونډه د فایرونو په پایله کې 2 کسان ووژل شول. जब अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ کله چې دغه امن मखसूस مارچ تر नेगेटिव سره شو نو عناصر ځینې हैं منفي عناصر वो پکې उसमें شامل शामिल شول. په دوی کې هغه د और उनमें से 1500 او 1500 2000 से تومن 2000 کسان के هم و करीब چې जो वोट है پر هغه سړک वहाँ کې पे مارش वो کاوه چې موټر بم blast برید हुआ پرې था تر سره लेकिन شوی उस वोट से او د उसने پوز او دولت پر ضد उन्होंने شعارونه वहाँ पे ورکړل. रियासत के खिलाफ फौज के खिलाफ नारेबाजी की. چارواکي وایي چې د پښتنو په اصطلاح پاڅون په دغه ایالت کې د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي په لار کې خنډ جوړوي. په دې وروستیو میاشتو کې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي وژلي دي. د رپوټونو پر اساس د تحریک طالبان پاکستان ډله چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د دې بریدونو ترشا لاس لري. په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان څخه د امریکایانو له وتلو راهیسې په پاکستان کې بریدونه ډیر شوي دي. په هغو سیمو کې چې د ترهګرو فعالیت پکې ډیر دی، پوځ د سیمه ییزې ادارې د ملاتړ په موخه لاس په کار کیږي. لومړي وزیر شهباز شریف په دې وروستیو کې په سیمه کې د نوو عملیاتو اعلان وکړ چې د ډیرو پښتنو غوسه یې راوپاروله. د پښتنو د حقونو ډیر فعالان پوځ او پاکستانی طالبان دواړه په سیمه کې د ویچاړیو لپاره ګرم بولي او امنیتي ځواکونه له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورنوي. People in Bannu or elsewhere in the Khyber Pakhtunkhwa province. د بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک او یا د بلوچستان او یا د پاکستان داري سیمې خلک په خپلو سیمو کې له دې دوامدار شخړې او بې ګناه خلکو د وژنو ستړي شوي. Conflict in their regions and the death toll, خلک له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د جګړو او په پاکستان کې د تاوتريخوالي له کبله د بې ځای کېدو له وجې کړېږي. and the insurgency in Pakistan, people have witnessed and people have suffered from that for a very long time. د بشري حقونو ډلې وایي چې دا بحران یوازې د سیاسي ډیالوګ له لارې حل کېدلی شي. دوی وایي چې سیمې ته پوځ راتلل به د لا ډېر تاوتریخوالي او د خلکو د وژل کېدو باعث شي. If the state of Pakistan holds up to and abides by the promises that که they چیرې have د made پاکستان دولت له سیمه ییزو سوداګرو او د کلونو راهیسې ځورېدونکي ولس سره کړې ژمنې پر ځای کړي نو وضعیت ښه کېدی شي. خو کله چې شوي تړونونه یا هغه چې خبرې پرې روانې دي په سمه توګه عملي نشي نو وضعیت لا پسې خرابېدلی شي. implementation of the agreements that have been reached or are being negotiated at the moment, then situation will worsen.